په خوست ولایت کې د پاکستاني پوځیانو سره د جګړې تازه او مهم جزیات راغلل. تېره شپه د خوست د تریزایو او علیشیر ولسوالۍ د ډبکي په سیمه کې د پاکستان او افغان پولیسو ترمنځ جګړه شوې وه. نن د جنوري په 3 ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د شپې په 1:30 بجه پیل شو او د سهار تر 6 بجو یې دوام وکړ. بل لوري ته په دې اړه ځایي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پاکستاني پوځیانو پیل کړه او افغان پولیسو یې په مقابل کې ځوابي ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې جګړه کې افغان لوري ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي چې په دې جګړه کې د دواړو لورو د یو بل پوځي ځایونه او پوستې په نښه کړي او پر ملکي سیمو مرمۍ نه دي لګېدلې. د خوست په ډبګي کې په 2یم ځل داسې مهال د پاکستان او افغان پولیسو ترمنځ جګړه کیږي چې له دې مخکې د ډسمبر په 28مه طالب پوځیانو د پکتیکا په برمل کې د پاکستان د جنگي الوتکو د بمباریو د بدل اخیستو په نیت د خوست د تریزایو او علیشیر ولسوالۍ او د پکتیا په ډنډي پټان کې د پاکستان پر پولیسو ځواکونو ځوابي بریدونه کړي ول. د طالبانو د دفاع وزارت د مرغومي په 9 وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي. ویل کېږي چې دا حملې د پکتیا له ډنډي پټان او د خوست ولایت له علیشیر ولسوالیو څخه شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو تایید کړه چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو څخه د شمالي وزیرستان او کرمي په څو سیمو بریدونه شوي دي. پاکستان پوځ ویلي دي چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفاده کړي دي.